بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه هیوادوالو. طالبانو دغه د 10 ورځې له حکومت نه تېرې شوې، تر اوسه پورې کوم پاچا نه ده معلوم. افغان حکومت هم 10 ورځې کېږي سکوت کړی ده، ولسمشر دوبۍ ته تللی ده او نور کوم کارکوونکي څوک په کورونو ناست دي او څوک هم بهرنیو هیوادونو ته تللي دي. خو د دې شاته دلیلونه څه دي چې په طالبانو تر اوسه خپل ولسمشر نه ده ټاکلی. په نوره نړۍ کې چې کله یو نظام سقوط وکوي، یو حکومت سقوط وکوي، نو په همغه ورځ باندې بل پاچا معلوم سي چې چا کودتا کړې ده او چا ونیوه او د دې پاچا څوک شو یا د دې مشري چا په غاړه لرله. خو د طالبانو دغه نظام تر اوسه نامعلومه ده. 10 ورځې بې پاچا هیواد چلیدل هم عجیبه غریبه خبره ده. خو په هر صورت دومره مشکله هم نه ده. روان ده، نظام روان ده، ځکه خلک په ډار کې دي. هسې نظام روان نه ده چې سره کم باید ووسي. زه چې کومې وړاندوینې کومه دا باید 100% صحیح ونه اوسي او ضرور هم ده چې صحیح اوسي، خو دا زما وړاندوینې دي. شاید دغه رقم سیستم روان اوسي چې طالبان څه غواړي او ولسمشر څه غواړي او راتلونکي ته څه پلانونه لري. اول شاید دا اوسي چې طالبان خپل مابین کې سره په مشکلاتو کې اوسي یا جوړ نه راځي چې څوک پاچا سي، ځکه هغوی هم څو مشران لرل، څو ګوندونه لري، څو ډلې او څو فرقې لري. دا چې شاته د چا لخوا نه حمایت کېدل، د چا لخوا ملاتړ کېدل، د چا لخوا سپانسر کېدل، هغه هم یوه بیله موضوع ده. ځکه هغوی شاید چا چې ملاتړ کړي، چا چې سپانسر کړي، هغوی به هم غوښتنې لري چې دغه د پاچا سي، دغه کارونه یې ترسره سي او دغه کړنې دې وسي، چې شاید اوس د طالبانو له وسې پوره ونه وسي. خو په هر صورت هغوی هم خپل وار او موقع ته ګوري چې کیسه څه ده او څنګه روانه ده. دا یو دلیل کېدلی شي. دوم دلیل دا کېدلی شي چې طالبان غواړي خپل ځان نړیوالو ته سپین کړي، تور لیست نه ځان وباسي. دوی کوشش کې دي چې له ولسمشر اشرف غني سره تماس ونیسي، اړیکې ونیسي او هغه دې ته قانع کړي چې هغه استعفا ورکړي. کله چې هغه استعفا ورکړي، دوی په یو رقم سوله ییز ډول باندې حکومت له ولسمشر اشرف غني د طالبانو ته انتقال کړي چې په زور نیول شوی، په زور نیول شوی، خو یو نوم ورته ورکړي چې موږ په سوله ییز ډول باندې دا حکومت انتقال کړ. نو ولسمشر شاید ورسره نه مني، ځکه چې ولسمشر اول نه ویلي و چې موږ په زور باندې حکومت نه منو، که په سوله ییز ډول په انتخاباتو هر څوک راځي، خدای دې راولي دا ګز دا میدان. خو طالبان به اوس دې کوښښ کوي چې ولسمشر اشرف غني دې ته قانع کړي چې طالبانو ته حکومت ورکړي او نړیوالو ته طالبان سپین چرګان سي او نړیوال بیرته له طالبانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ځکه طالبانو ته دا خبر معلومه ده چې دوی نظام نسی چلولی، بالخصوص د اقتصاد له وجې نه. ځکه موږ او تاسو اقتصادي بحران سره مخ یو او راتلونکي شاید تر دې هم ډیر مخ سو. اقتصادي بحران یو ډیر بد بحران ده چې په هر ملک راغی، هغه ملک حکومت هم ځپي، رعیت هم ځپي، هر څه له منځه وړي. خو په هر صورت زه به درته د افغانستان د اقتصاد په اړه هم وړه خبره وکړم چې افغانستان هر کال 11 میلیارډ ډالر مصارف لري، چې 2.5 میلیارډ ډالر خوشه درآمد لري چې له ګمرکاتو او مالیاتو وو. پاتې 8.5 میلیارډ خوشه یا 8 میلیارډ خوشه مصارف ټول له اروپایي اتحادیې، امریکا او نورو بهرنیو هیوادونو نه چې هغوی مرسته ورسره کوله. خو له طالبانو سره دغه مرستې نه کېږي او شاید دغه داخلي عواید چې موږ کوم له ګمرکاتو او مالیاتو لرل، هغه هم په نیمه کې ضرب سي، رانیم سي. 2.5 میلیارډونه شاید 1 میلیارډ یا 1.5 میلیارډ ته راسي، چې په دې باندې د نظام یو کونج هم نه چلیږي. یو وړه برخه هم په کال کې 1.5 میلیارډ ډالر دی او دومره لوی هیواد یا دومره ډیرو خلکو لپاره هیڅ هم نه دی. نو طالبان همدغه وجه ده چې ډیر کوشش کوي چې ولسمشر دې ته قانع کړي یا داخل کې له ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې وکړي چې هغوی ټول دې ته قانع کړي چې وکولی شي یو رسمي حکومت جوړ کړي. په رسمي حکومت باندې نړیواله ټولنه، اروپایي اتحادیه، امریکا، د اروپا پارلمان ټول دې ته قانع کړي چې موږ په افغانستان کې د پرمختګ معنی نه یو، موږ د ښځو خلاف نه یو، موږ د تعلیم خلاف نه یو، موږ د جګړې خلک نه یو، موږ جګړه نه کوو، موږ د سولې لپاره اوس راغلي او سوله کوو او موږ سره بیرته مرسته وکوئ، چې هغوی سره مرسته وسي او هغوی دغه نظام په مخ ویسي. دا یې شو دوم دلیل. دریم دلیل بیا شاید یو بله موضوع هم اوسي چې دغه یو ډاکومنټري ده، نه پوهېږم تاسو به کتلي که به هم نه یې کتلي، چې چین هم د افغانستان د جګړې تر شا ډیر لوی لاس لري.
ځکه چین د نړۍ تر ټولو پر نفوسه هیواد ده چې 1.5 میلیارد خوا شاته نفوس رسیږي. دغه 1.5 میلیارد کسان اداره کول او دغه مصروف ساتل هم یو غټ کار ده. خو دا چې مصروف وساتي او د دې اقتصاد بره ویسي، د دې لپاره باید کاروبارونه کمپنیګانې هر څه جوړ کړي. کله چې ته دغه شیان جوړ کړي، ستا دغه شیان باید بازار هم ولري. د دې لپاره باید ته بازار موندنه هم وکولای شي. نو چین لګیا ده په نوره نړۍ کې بازار موندنه کوي، بالخصوص په داسې هیوادونو کې چې هلته هیوادونه لا اول نه هم بحران سره مخ وي، سیاسي بحران او اقتصادي بحران سره. په هغو هیوادونو کې د چین بازار موندنه ډیره بره ځي. دلیل دا ده چې چین ډیر بې ارزښته، ډیر په کم کیفیت شیان جوړوي او په ارزانه بیه باندې خلکو ته ورکوي. خلک چې دي هغه اقتصادي بحران سره مخ دي، نو هغوی همغه ارزان بیه شیان اخلي او د چین اقتصاد په همغه سیستم باندې بره روان ده. نو دا هم کیدای شي ځکه د چین لاس هم د طالبانو تر شا تر ډیره اوسي. طالبان څو ځله چین ته ورغلي دي، یو چین کې له چینایي چارواکو سره کتلي دي، مخکې له دې چې افغانستان رسي هم له چین سره کتلي. اوس هم چین اعلان کړی چې شاید موږ دا ومنو او امریکا د په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي، امریکا دا نه کوي، امریکا د هغه نه کوي. خو په هر صورت د هر چا خپل مقصد ده، هر څوک تر خپل مقصده پورې یار ده. موږ او تاسو یو متل لرو، وایي پیشو د خدای د رضا دپاره موږکان نه نیسي. نو دغه درې ډېرې غټې وجې کېدلی سي. دا چې راتلونکي وړې وجې څه دي، دا موږ او تاسو ته راتلونکو ورځو کې روښانه شي. خو تر ټولو غټې وجې همدغه کېدلی سي چې دغه درې وجې دي او په همدغه وجه باندې تر اوسه پورې ولسمشر معلوم نه ده. خو توکل په خدای، خدای دې هغه څه پېښ کړي چې زموږ او ستاسو پکې خیر وي. مننه. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.